د ایراني ځواکونو په ډزو کې د افغان کډوالو موټر چپاو پکې ناست 4 کسان وژل شوي دي. سلام وخت په خیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو د افغان کډوالو د یو موټر د چپه کېدو له امله 4 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. باختر دولتي خبري اژانس چې د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې دی د پنځشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د ایران پولیساتو ځواکونو د افغان اتباعو د موټر په کاروان چې د ایران په خاوره کې و ډزې وکړې چې له امله یې موټر چپه او په موټر کې سپاره 4 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شول. دغه اژانس د ایران د سیستان بلوچستان او د افغانستان د نیمروز د سیمه ییزو سرچینو له قوله د مرګ ژوبلې دا ورکړی دی. باختر اژانس لیکلی چې ایرانی سرحدي پوځیانو په دغو افغانانو هغه وخت ډزې وکړې چې غوښتلې په ناقانونه توګه د خوارۍ مزدورۍ په لټه دغه هیواد ته ننوځي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پیښه د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د سیستان بلوچستان ولایت د خاش او سروان په سیمو کې رامنځته شوې ده. باختر اژانس د عیني شاهدانو په حواله لیکلي چې په موټر کې افغان کډوال سپاره و چې د ایراني سرحدي ځواکونو له لوري له ډزو کولو وروسته له سړک واوښته او چپه شو. په نیمروز ولایت کې د طالبان د اطلاعات او فرهنګ رئیس حبیب الهام هم دغه پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې په دې پیښه کې چې په ایران کې وشوه 2 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نوموړي ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي ایراني پوځیانو د دوی پر موټر ډزې وکړې، ټایرونه یې ورته وویشتل، موټر چپه شو او دا پیښه ځکه رامنځته شوه چې دوی په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته اوښتل. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.